بیا دا شرکه چې ده د دې بېشماره فایدې دي، بېشماره فایدې دي. وردین اکثر ملګري نه دي خبر. په معده کې دننه پړسوب جراثیم د ردې سره ختمیږي، او دغه شان د دې مخ د دانې او د سرمن د بعض عیبونه دا ورسره هم د الله په توفیق سره ښه کېږي. نو او دغه شان زیړي کې دا ډېره فایده ورکوي د الله په توفیق سره. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوراک کې د سرکه یا سرکه دا هم ډېره خوښه وه. الخل په عربي کې ورته خل ویلی کېږي. او دې روایت ته ګوره د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه یو پیر د لاس نه ونیوم، ما ته وویل چې راځه کور ته ځو. داسې ناشنا کریم انسان چې ورسره میلاو شو څوک لاس نه ونیو زه چې هغه نه دی چې نازړه ستونه یو پیل او نه دا قیسې نه وي، لاس نه ونیو راځه. وی چې کله کور ته ورننوتو نو کور کې چې کوم خادم و نو هغه یو ټوکړه ډوډۍ راوړه، وړه غوندې کې ټوکړه وه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما مخې ته کېښود. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ما من ادم څه سالن نشته ورسره. نو هغوی د دنې نه اواز ورکړو وی لا یا رسول الله الا شیء من خل، سالن خو نشته خو لږ سرکه پرته ده کور کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دته راوړئ، وی نوڼۍ به پکې واله په دې سرکه کې، داسې عجیزه انسان په دې سرکه کې به روټۍ واله او دا به وي فإن الخل نعم الأدم، په سالنونو کې ښه سالن دا سرکه ده. دلته علما دا وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې دا مطلب نه دی چې په سالنونو کې بهترین شی دا دی، خو دا د هغه وخت تقاضه ده، نه ځکه دا خبره وکړه. د وخت څنګه تقاضه ده؟ یو خو چې میلمه زړه ته څه رانی شي نو صفت یې کوي چې دی ورسره میلمه ورسره هم وخوري. دویم سبحان الله چې کور والا خفه نه شي، یعنې چې بس خوشحاله اوسي. هغوی به هم دنه دا خبرې ویلي چې پیغمبر د هرې نوڼۍ سره صفت کوي، یعنې موږ غټ کار کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سرکه ویستې ده. څه اوچت انسان و، دا صفات په ځان کې راوسته. څومره اوچت سړی به تا نه جوړ شي چې ته ځان کې دا اخلاق راولي. نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مطلب نه چې سرکه د هر قسمه خوراک نه غوره، نه، غوښه د دې نه غوره ده، پی دي، کوچ دي، داسې نور قسمه خوراکونه دي چې هغه د سرکې نه څه دي غوره دي. خو دغه ځای کې اوس غوره خوراک هغه دا دی. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سرکه دا یو ښه سالن دی. او دا ادم چې دی، ادم یا ادام، دا په عربۍ کې هر هغه شي ته وایي چې د ډوډۍ سره خوړی کېږي. هر شی چې د ډوډۍ سره خوړی کېږي او ډوډۍ پکې دننه ماتېږي، که هغه غوړي، که هغه شملې، که هغه پی، که هغه بل څه ترکاري، عرب دې ته ادام وایي او ادم. جابر رضی الله عنه هغوی خو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه مینو کړ، وی فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلی الله علیه وسلم. وی د کومه ورځ چې د پیغمبر د خولې نه ما دا خبره اورېدلې ده چې په سالنونو کې ښه سالن سرکه ده، نو سم مې خوښه شوې ده سرکه. او طلحه څه وایي، طلحه ابن نافع رحمه الله چې د جابر نه دا حدیث نقل کوي، وی کله نه چې ما د جابر نه دا حدیث اورېدلی دی د سرکې سره مې ناشنا محبت پیدا شي. او موږ دا خبرې بیانوم دې دپاره چې د پیغمبر څه خوښ دي چې هغه زمونږ هم خوښ شي. د خېټې ډکولو لپاره څه لپاره؟ چې الله نه راضي شي او د دې دلاسه جنت ته لاړ شو، د دې لپاره. بیا دا سرکه چې ده د دې بېشماره فایدې دي، بېشماره فایدې دي. وردین اکثر ملګري نه دي خبر. په معده کې دننه پړسوب جراثیم د ردې سره ختمیږي،
او دغه شان زیړی کې دا ډېره فایده ورکوي د الله په توفیق سره او دغه شان وینه ورسره صفا کېږي او جګر او وینه د هغې د صفایي دپاره هم ډېر ښه او معده ورسره یو قسمه ټکور کېږي او چې دا دې استعمالوله دا سرکه نو ډېر به تږی کېږي نه او ډوډۍ ورسره ازمیږي او که سخت څه دې خوړلي که نه نو هغه ورسره نرمیږي او خېټه به دې ورسره بیا نرمه سخته به نه او چې د چا په غاښونو باندې دړې او دا خوله پې کنګال کي که نه نو دا غاښونه ورسره صفا کېږي او دغه شان د دې مخ د دانې او د سرمن دا بعض عیبونه دا ورسره هم د الله په توفیق سره ښه کېږي نو دا سرکه دا ډېر فایدهمند شی دی چې کله استعمال شي په صحیح طریقې سره او په حدودو کې دننه نو الله سبحانه وتعالی پکې د ډېرو بیماریانو دپاره شفا هم اچولې ده